د فرض مونځ نه مخکې او وروستو سنت کول دا هم بهترین عبادت دی. او په دې سنت باندې انسان ته لوی درجات او لوی بدلی ملاویږي. کوم ته چې دا سنن رواتب ویل کېږي د فقهاو په اصطلاح کې هغه سنتونه چې هغه بار بار کول پکار دي، راتبه استمرار ته ویل کېږي، همیشه کول پکار دي، پابندي کول پکار دي. مسلم شریف کې دا روایت ده د ام حبیبه رضی الله عنها ام المؤمنین چې ما د نبی علیه السلام نه اوریدلی چې نبی علیه السلام به فرمایل من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. کوم انسان چې په ورځ او شپه کې دا 12 رکعاته کوي نو د ده دپاره په جنت کې یو کور جوړ شي، یوه بنګله به جوړیږي، یو بلډینګ به ورله جوړیږي د دغه انسان دپاره. خو دا 12 رکعاته په بل روایت کې راغلي تطوعا نفلي عبادات دي. دا 12 رکعاته فرضي مونځ نه، نفلي مونځ. ترمذي کې بیا راغلي دي چې دا کوم کوم دي وی 4 قبل الظهر ورکعتين بعدها، 4 رکعاته د ماسپښین نه مخکې د ماسپښین د فرضي مونځ نه مخکې، او 2 رکعاته د ماسپښین نه وروستو، ورکعتين بعد المغرب 2 رکعاته د ماښام د فرض مونځ نه وروستو، ورکعتين بعد العشاء او 2 رکعاته د ماسخوتن د مونځ نه وروستو، ورکعتين قبل صلاة الفجر او 2 رکعاته د سحر د مونځ نه مخکې. نو دا 12 رکعاته شو. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د دې 12 رکعاتو پابندي کوي نو دغه انسان ته به په جنت کې یو کور ملاویږي. دا څومره یو لوی زیری دی د نبی علیه السلام د طرفه چې دا جنت په انسان ته ملاویږي، او څومره آسان عمل دی. دارنګې د دې نفلي عباداتو نور فضائل هم نبی علیه السلام بیان کړي. نو پکار دا ده چې مؤمن او مسلمان په دې عباداتو کې سستی ونه کړي، داسې ونه وي چې زه بس فرض مې وکړه او بس دی. د دې سنتو د دې نوافلو ډېر اهتمام پکار دی. دې کې ډېرې فایدې دي. یو خدا فایده شو چې تا ته په جنت کې بنګله ملاویږي. دویم یو روایت بخاری شریف کې راغلی دی، حدیث قدسی دی چې الله رب العالمین فرمایي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما د اولیاء او زما د دوستانو سره دشمنی کوي نو زه هغه ته اعلان د جنگ کوم. یعنې دغه سړی چې دشمنی کوي نو هغې ته زما د طرفه د جنگ اعلان دی. رب العالمین د طرفه دا خبرې دي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. بنده چې په ټولو شیزونو کې محبوب شیزونه دي ما ته او په هغې باندې ما ته رانږدې کېږي نو هغه څه شی نه دي. نو الله رب العالمین فرمایي ما افترضت علیه، هغه عبادات او هغه بندګین چې ما به فرض کړي دي. نو کوم بنده چې دغه فرضي اعمال کوي نو په دې باندې ما ته رانږدې کېږي دا بنده. یعنی د الله قربت، د الله نزدېکت چې بنده حاصلول غواړي نو فرضي عبادات دې کوي، فرضي منځونه، فرضي زکاتونه، حجونه، صلة الرحم وغیره، ټول هغه بندګین چې الله فرض کړي په دې بنده باندې. نو دا فرضي عبادات دا د الله ډېر خوښ دي او په دې باندې بنده الله ته نږدې کېږي. بیا فرمایي رب العالمین وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعض بندگان داسې دي چې الله رب العالمین ته ځان نږدې کوي، فرض عبادات خو کوي، فرض عبادات خو د نفلي عباداتو هم اهتمام کوي.
نو الله فرمایي چې داسې بنده چې د نفلي بندګانو او د نفلي عباداتو اهتمام کوي او ما ته ځان را نږدې کوي نو حتی احبه داسې بنده دا د رب العالمین خوښ دی او الله ورسره مینه کوي. الله فرمایي احبه زما خوښ دی دغه بنده د الله د محبت مستحق ګرځېږي چې څوک دا نفلي عبادات کوي. یعنی څوک دا سنت نفلي عبادات دی ټولو ته ویلی کېږي. سنت شو، دارنګې د صاف منځ شو، د اشراق منځونه، صلات التهجد شو، دا ټول نفلي عبادات دي. یا نفلی عمره کوي، نفلی حج کوي، نفلی صدقات کوي، نفلی روزې نیسي، د ټولو ته نفلی عبادات ویل کېږي. چې کوم بنده نفلی عبادات ډېر کوي نو دغه بنده د الله خوښېږي، دا د الله محبوب ګرځي. او دا د کمال خبره د عاجزانو چې بنده په ځان کې داسې صفات پیدا کړي چې دغه صفاتو په وجه د الله محبوب وګرځي. او کله چې د الله محبوب شي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، نو الله فرمایي چې زه د غوږونو حافظ او حفاظت کوونکی یم. بیا یعنی د غوږونه به بیا په صحیح کارونو کې استعمالیږي. وبصره الذي يبصر به، سترګې به په صحیح په عباداتو کې استعمالیږي، لاسونه به په عباداتو کې استعمالیږي، حتی د خپې چې مزل پې کوي دا به هم په عباداتو کې استعمالیږي. یعنی دا نفلی عبادات چې څوک کوي نو دا ښکلی کنټرولر دی د انسان دپاره د ګناهونو نه د بچاو. چې انسان غواړي زه د ګناهونو نه څنګه بچ شم، ځان دې په نفلي عباداتو کې مصروف کړي. فرضي عبادات خو کوي خو نفلونو ته ډېره توجه ورکړي. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، که زما نه څه شی غواړي دا بنده زه به ورله ورکوم، دعا به قبلوم. او کما نه پناهي غواړي زه به پناه ورکوم. نو ګورئ دې حدیث کې څومره ډېرې فایدې ذکر شوي. یو د الله ولایت ته انسان رسیږي. من عاد لي وليا، علماء لیکلي دا ولی ټکی او دلته د نوافلو ټکی د دې دواړو تعلق هم دا دی. د الله رب العالمین ولایت مرتبه ته چې رسیږي، د الله دوست چې ګرځېږي نو په دې نفلي عباداتو باندې. دویم د دې سترګو، د غوږونو، د لاسونو، د خپو حفاظت چې درته میلاویږي د الله د طرفه هم په دې نفلي عبادتونو پس د فرضي عبادتونو د ادایګۍ نه. دعا به دې قبلیږي، دعا چې کې پناه چې غواړې د الله نه په شرونو باندې نو رب العالمین به دې محفوظ ساتي. نو دا د دې نفلي عباداتو پیدا شوه. یو روایت کې راځي مسلم شریف کې چې یو سړی راغی، ربیعه ابن کعب اسلمي، نبی علیہ السلام راته وویل چې سل څه شی وغواړه. وی ما وویل اسألک مرافقتک فی الجنه، دا غواړم چې ستا په ګاونډ کې اوسېږم په جنت کې، دا دوستي مې تا سره په جنت کې هم وي. وی ما ورته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته بیا وویل او غیر ذلک، بله څه مطالبه وکړه. وی ما ویل چې دغه مطالبه مې ده هو ذاک. نبی علیہ السلام راته ویل فاعنی علی نفسک بکثرة السجود، که زما دوستی او زما مرافقت زما ګاونډ غواړي په جنت کې نو ډېرې سجدې رب العالمین ته لګوه. په دې سجدو باندې الله ډېر خوشحالیږي. معنا نفلي عبادات ډېر کوه. په یو روایت کې راغلی مسلم شریف کې انک لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئة. ته الله رب العالمین ته یوه سجده نه لګې مګر الله د دغه سجدې په وجه ستا یوه درجه اوچتوي او د تا نه یوه ګناه رجوي. نو ګورئ کله چې دا سنت منګه کوو نو دا ټول اجرونه ځان ته رایاد کړو نو د انسان شوق هم پیدا شي د عباداتو ته خوند ورله بیا ورکوي چې د الله ولایت مرتبې ته رسېږم، په جنت کې راته کور میلاویږي په دې سنتو باندې. دارنګې په جنت کې راته د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګاونډیتوب او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملاقات راته میلاویږي. الله رب العالمین راله په درجات اوچتوي. نو بیا چې کله دغه سوچ او فکر وکړي نو دا انسان عباداتو سره نور هم شوق پیدا شي. نو دا کول پکار دي. 4 رکعاته د ماسپښین نه مخکې، 2 رکعاته ماسپښین نه وروستو، 2 رکعاته د ماښام نه وروستو او 2 رکعاته د ماسخوتن نه وروستو او 2 رکعاته د سحر د لمونځ نه مخکې. دا خو یوه طریقه شوه.
بخاری او مسلم کې یو بل روایت دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کله کله دسم کول پکار دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه 10 رکعات زده کړو، 2 رکعات د ماسپخین نه مخکې او رکعتین بعدها، او 2 د ماسپخین نه وروسته، او نور ماغه شانته 2 د ماښام نه وروسته، 2 د ماخوستن نه وروسته، او 2 د سحر د منځ نه مخکې. نو کله کله دسم کول پکار دي سنت طریقه چې 2 رکعات مخکې وکدام کافی ده، خو فضیلت چې راغلی دا غلسو د 12 رکعاتو هغه راغلی دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کان لا يدع 4 قبل الظهر، 4 رکعات به نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پرې خدل معنا اکثر عادت د نبی علیہ السلام داو چې د ماسپخین نه مخکې 4 رکعات کول، خو کله کله داسې بشوي دي چې 2 رکعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دي، د پاره چې دا هم جایز دي. او د سحر د سنتو به ډیر اهتمام پکار دی او داغي فضیلت هم ډیر راغلی. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. په نفلي عبادتو کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ډیر اهتمام کو د سحر د سنتو، د سحر د منځ نه مخکې. مسلم پر روایت کې راغلي دي رکعتا الفجر خیر من الدنيا وما فيها، د سحر د سنت چې دي دا د دنیا او په دنیا کې چې دا څومره نعمتونه دي ټولو نه غوره دي. نو دا راغلي دي کله دا طریقه یعنی 10 رکعات جوړول، 2 رکعات ماسپخین نه مخکې، 2 رکعات وروسته، دا سنت طریقه ده. کله داسې هم راغلي دي روایت مسند احمد، ابو داود، نسائی او ترمذی کې ده سندن صحیح دي. اغم د ام حبیبه رضی الله عنها ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالی على النار. چا چې 4 رکعات د ماسپخین نه مخکې وکړل او 4 رکعات د ماسپخین نه وروسته وکړل، الله به په اور باندې حرام کی. نو دوی کې بل فائدہ شو د حدیث کې، یعنی کله کله دسم کول پکار دي 4 رکعات سړی د ماسپخین نه وروسته وکړي، که 4 رکعات ته مخکې او که 4 وروسته وکړي. او نور په مغه طریقه چې کوم په بل حدیث کې ذکر دی چې 12 پوره شي او دلته 2 زیات شو یعنی 14 شو، نو هغه فضیلت هم درته حاصل شو او دلته دا فضیلت هم انسان ته حاصلېږي چې د جهنم د اور نه رب العالمین بچ ساتي. کله دسم کول پکار دي د مازیګر د منځ نه مخکې 4 رکعات کول. دا روایت محمد ابو داود ترمذی کې دی، ابن خزیمه هغه ورته صحیح ویلی دي، او امام البانی رحمه الله صحیح ابي داود کې ورته ویلي چې حسن دی دا روایت شواهد د وجنا. نبی علیہ السلام فرمایي رحم الله امرا صلى 4 قبل العصر، الله رب العالمین دی په هغه سړي رحم وکي، الله رب العالمین رحم هغه سړي ته ورسیږي. دویم مطلب دا دی یا دعا ده یا اخبار دی چې څوک د مازیګر نه مخکې 4 رکعات کوي، یعنی کله د په دې عباداتو هم عمل پکار دی چې د مازیګر نه مخکې سړی 4 رکعات وکړي. دا هم صحیح روایت دی، حسن روایت دی. د ماښام د منځ نه مخکې هم 2 رکعات کول پکار دي، مستحب دي، علما ویلي دي. بخاری شریف کې د انس رضی الله تعالی عنه روایت دی، بخاری او مسلم دواړو کې، چې ان الصحابه كانوا يبتدرون السواريا، صحابه کرام با چې کله د ماښام اذان واورېدو نو ستنو ته به یې منډه کړلې، تلوار به یې کو ستنو طرف ته ودرېدل، به ستنو ته یې سترې ته یصلون هاتین الرکعتین، دا 2 رکعاته به یې کول. عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي بخاری شریف کې روایت دی چې مونږ به دا 2 رکعاته کول علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی صلاة رکعتین قبل المغرب، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې به دا 2 رکعاته دا مونږ کول. عبد الله ابن مغفل روایت دی چې نبی علیہ السلام په امرم کړی دی، خو امر د استحباب دی. بخاری شریف کې دا روایت دی چې صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، د ماښام د منځ نه مخکې 2 رکعاته کوئ
په دریم ځل چې کله ویله چې ماښام مونځ د مخکې 2 رکعاته کوئ نو ورسه ویله چې لمن شاء چې د چا خوښه وي. لمن شاء معنا دا د کراهیت ان یتخذها الناس سنتا چې لا لازم نه ده په تاسو فرض نه ده خو البته مستحب والی دغه شو چې نبی علیہ السلام په امر کړی دی. په روایت د ابن حبان کې دي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم صلى قبل المغرب رکعتین، نبی علیہ السلام به د ماښام د مونځ نه مخکې 2 رکعاته کول. مسلم شریف کې د انس رضی الله عنه حدیث دی چې مونږ به دا 2 رکعاته کول او نبی علیہ السلام به لیدلو. نو دا ټول روایتونه په دې دلیل دی چې د ماښام د مونځ نه مخکې هم 2 رکعاته کول پکار دي. نو دا کم مولین چې د دې نه منع کوي دا خو یا د دې حدیثونه خبر نه دي او یا په زور ځان نه خبروي. خپلو دې عوام خلکو ته ویلي دي چې هلکه دا مونځ مه کوئ، دې ټایم کې مونځ نه قبلېږي. حالانکې نبی علیه الصلاة والسلام څومره ډېر ترغیبات ورکړي او ټول د بخاري او د مسلم صحیح روایتونه دي. نو راځئ عزیزانو چې د دې سنتو اهتمام شروع کړو، د دې نوافلو او رب العالمین ته په دې عباداتو باندې ځان نږدې کړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو صحیح مسلمانان جوړ کړي. آمین یا رب العالمین.